د مدینه منوره هرې کوڅې نه قربان رب دې کړې ما د اصحابو د محلې نه قربان قسم په خدای مینه مې ډېره مدینه سره ده د محمد رسول الله د دې روضې نه قربان عرش نه قربان شمع چې ډېر بې اندازې ښکلی دی د ګنبد خضرا د لوړې منارې نه قربان چې ملائک د اسمانونو یې سلام ته راځي د عربي محبوب د دغه شنې جنګلې نه قربان رازه رازه لارې دې ډېرې د جانان روضې ته خو د باب السلام د ښکلې دروازې نه قربان دواړه یاران په کور دننه خپل مولا سره دي دې کړې ما د پیغمبر د دې حجرې نه قربان قدم د ډېر په احتیاط بې ادبي ونشي چې جبرائیل پکې ناڅاغي کوټې نه قربان کاشکې خادم وې په دې ځمکه مې جارو وهلی ژوندون به ټول کړه ما د دغې یوې شپې نه قربان مونځ دوه رکعته وکړه دغه د محراب النبي دا چې ناسته د جنت د باغچې نه قربان دغه منبر د چې حضور به پې خطبه ویله د حبشي بلال د دې اذان خانې نه قربان سترګې مې ښکته دي جانان ته شرمنده ولاړم خدای راوستمه د محبوب د کلمې نه قربان قبرونه ښکاري خو دا یو سړی لیدلی نشي چې په جنګله د راخوره دغه پردې نه قربان مانا قرار شي د محبوب د کور زنځیر ته جاړم دلته پراته دي د لرګي د دې جرندې نه قربان دغه کاسه مې چند د کور د فاطمې بیبي دا د شعر د خدای د دغه ښکلې بسترې نه قربان پورته ډېر مه ګوره سردار د جهان تا ته ګوري جنت بس کړم والله د دې لحظې نه قربان ګلاب راشه مدني یار ته یو نعت ووایم چې د حضور صفت کوي د دغه خولې نه قربان ګلاب راشه مدني یار ته یو نعت ووایم چې د حضور صفت کوي د دغه خولې نه قربان